السلام علیکم ویورز، زه یم ستاسو خپل پیزان خان راغلی یم امیر ضعیف صاحب سره. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. څنګه ښه یې سر؟ ټیک ټاک. یو نوی ټاپک سره راغلی یو د باچا خان بابا. سرجي باچا خان بابا چې کومو نو دا یو ډېر غټ لیډر تیر شوی دی، نو موږ ته داس ووایي چې په د پښتنو یو داسې بل لیډر راغه نه مخکې تیر شوی دی. دا ښه د پوسټې پیزانه ډېره مننه چې باچا خان چې څومره په های لیول باندې د پښتنو لپاره خدمات ورکړي دي او د پښتنو د ازادۍ، خوشحالۍ او د ترقۍ لپاره کار کړی دی، نو د دې نه مخکې دا موږ یو ویډیو کې ویلي ومو چې د دې نه مخکې دا په اصل کې اول په 14مه صدۍ کې پیر روښان او پیر روښان د مغولو خلاف د پښتون وطن د ازادۍ لپاره توره پورته کړې وه او پښتنو کې د علم د خورولو لپاره هم ډېر غټ کار کړی. دویم نمبر بیا چې کوم دی یو صدي پس خوشحال خان چې خوشحال خان خټک بیا د مغولو خلاف افغانان را یو کړل کنه او د مغولو خلاف جنگونه کړو او بیا ورپسې بل صدای کې احمد شاه بابا نو احمد شاه افغانستان د ایران د غلامۍ نه آزاد کړو او بیا یې پښتونخوا ته دورې کړې وي، ټول پښتانه یو موټی کړو او بیا د هغې نه پسې په هندوستان کې د هندوانو خلاف جنگ کړو او کامیاب جهاد یې کړو. نو دا درې شو. نو دا څلورم اوس باچا خان چې باچا خان دومره لکه د پوره کوم په لیول باندې د پښتنو لپاره څه کردار ادا کړو. سرجي باچا خان بابا چې کومونو یو عام لوکو کلیوال لک نو هغه داسې एकदम څنګه دا دوره غټ لیډر د پښتنو جوړ شو کنه؟ بالکل لکه دا اوس ګورئ دا د سوچ یو خبره ده چې 400 غونډه کې اشنغر به ورته وي کنه په داسې یو دیاتي علاقه کې اگر چې دا خاندان خو لکه خان فیملی ونه خو پښتونخوا کې ځنې خانان دي انو د بهرام خان زوی او 1890 پیدایش ته کنه. نو په دغه زمانہ کې چې لکه د نن یو نیم سل کاله مخکې به زمونږ د علاقه سوره بیکورډ وانه په دې بیکورډ ایریا کې چې یو لکته او نو راغنه د پښتنو او د ټول سب کانټیننټ دومره غټ لیډر لکه څنګه جوړ شو. نو خامخا چې بنده لکه هغه دغه خبره ده چې بنده ځان ته یو ګولې خي خو دې په دې باندې حیران چې دی وایي چې زه سټارټ اخلم خو رقم ځای نه واخلم او څنګه واخلم. نو دا لکه چې باچا خان دا سټارټ اخر څنګه واغستو چې دې وروسته لکه باچا خان جوړ شو کنه. نو هغه داسې چلو چې اول خو د پلار سبق په دلته کې پیښور کې وینه بیا علیګړ یونیورسيټي ته ورېګو. نو دا چې اول دا ټول خلکو ته پته چې باچا خان د علیګړ نه سبق ویل، علیګړ کالج نه ګریجویشن کړو. نو سبق یې وی چې بیا کله دلته کې راغی نه د هغه زمانہ کې هم د دغه 400 د دې علاقې یو سړی وراغنو مو ترنګزو حاجي صاحب به ورته وي، حاجي صاحب ترنګزی. نو هغه د انګریزانو خلاف جهاد کو. نو دا باچا خان اول چې کوم دی نه د حاجي صاحب په دې تحریک کې هغه سره شامل شو او د انګریز خلاف جهاد. نو یو بیا هغې نه پس د داسې کار وکړه چې تحریک انجمن افاغ نه دای د افغانانو لپاره یو تنظیم جوړ کو، بیا یو بل مجاهد پښتون جوړ کو، بیا پښتون رساله سٹارټ کړه. نو لکه مطلب دا چې دا د لکه بیا داسې کارونه کول کنه نه د دین موږ ته دا لکه معلومیږي چې په دغه زمانہ کې لکه باچا خان کې دنه چې کوم روح ناغه بیقرار او هغه د خپل علاقې او د خپل کام لپاره لکه سکول غوښتل. نو کله یو سو کله بل سو کله یو سو کله بل سو او بس لکه وخت پس کوم نه خدای خدمتګار او بیا ورو سمې وخوړ. سرجي ر باچا خان بابا عدم تشدد سره یو مضبوط تعلق وکنه. نو دا عدم تشدد څه ته وایي دا مونږ ته وایي دا چې انګلیش کې ورته نان وایلنس وایي عدم تشدد فلسفه. نو یو خو دا یو پښتنو کې یو هیستورین تیر شوی د مورخ کنه ناغه وایي چې خلک خوي چې د عدم تشدد د فلسفه ګاندی پیش کړی دا، خو هغه وایي چې دا لکه زه تاسو ته ثابتول شم چې دا باچا خان رومبای پیش کړی دا، ځکه چې باچا خان په 1919 کې وایي کله د عدم تشدد د نان وایلنس خبره وکړه کنه. نو هغه ټیم ګاندی لا په خپل په ساوث افریقا کې ناستو. نو یو هغه دا خبره کوي چې دا رومبای د پیش کړی دا. د عدم تشدد سو عدم تشدد دا چې خپل تحریک په چلو، خپل مقاصد با حاصلو، خو تشدد به پکې نه کوو، وایلنس به پکې نه، جنگ به پکې نه، وینې تویول به پکې نه، دا به پکې نه. نو دا وا بل یو کار داسې وشو چې په 1937 کې ډېر وروسته بیا ګاندی دلته کې پیښور ته په دوره راغلو. نو چې ګاندی په دوره راغلو نو ګاندی دلته کې په تقریر کې وی او دا خبره ولی خان کړی دا وی ګاندی په تقریر کې وی چې په هندوستان کې د عدم تشدد فلسفه چلول آسان کار دی، ځکه چې په هندوستان کې کوم قومونه دي ناغي الریډي تشدد نه یریږي، خو پښتانه خو جګړمار دي کنه. نو چې دی جګړمار دي دی خو تشدد کې لوي شوی دی، تشدد کې کوم نه دی ژوند شوی دی. نو دی ته چې ته دا وایي چې لکه تشدد به پرېږدي یو جګړې پرېږدي، نو دی په دې خبره راټول خو ډېر ګران کار دی که نه. نو ګاندي وي پېښور ته ځکه راغلی یم چې وګورم چې دا باچا خان دا معجزه څنګه کړې ده. نو لکه ده چې دا کوم کار کړی دا بالکل لکه هغه ناممکناتو کې
سرجی باچا خان بابا چې کومونو د تحریک آزادۍ یو مجاهد نو هغه دا تحریک څنګه وچلو او هغه ته کوم مشکلات پیش راغلل؟ نو بالکل دا اصل کې د باچا خان د کدا انټروډکشن دی چې هی واز ا فریډم فایټر. هغه خو په اصل کې د انګریز نه خپل وطن آزاد وکنه. نو دا نن چې راک سب ناپوهه خلک دا کار کوي چې د باچا خان د اوسنۍ زماني سیاستدانانو سره کمپیریزن کوي کنه، نو دا خو یو ډیره غلطه خبره ده چې هغه فریډم فایټر او د اوسنۍ زماني سیاست او سیاستدانان جدا خلک ته او جدا دور دی، د دې کمپیریزن نه کیږي. نو باچا خان چې د تحریک آزادي دا شروع کو کنه تحریک پورا، نو پدې کې خو ډېر سخت نه سخت خداغین لکه د دې یو نه بمنګ اندازو لګو چې شپک پیری ته وې د آزادۍ نه مخکې جیل ته تللی کنه، او باغ شپک پیری کې دا ټوټل چې موږ رايوزو کو دا 14.5 سال جوړیږي. نو 14.5 سال په جیل کې تیر کړو، نه ځکه خو باغوي بس وې دا جیل زما دویم کور دی. او یو پیری ته هغه په داسې وخت کې هم چې کوم دنه گرفتار شو کنه 1919 کالو او په لومبي ځل باندې گرفتار شو. نو بیا هم په دغه 1919 کې چې په دویم ځل گرفتار کېدو نو په داسې موقع کې پولیس او راغی او باچا خان گرفتار کړ چې هغه خپل واده تیارې کو. نو سوچو کې لکه دا آسان خبره ده چې بنده د کور نه داسې هل کې بوزي. یو پیری ته وي چې کوم دنه کرکټ فوټبال ګراوند جوړو نه ګراوند هغه کار کې چې کوم دنه لګیو او پولیس راغی باچا خان بوته. نو سوارلس نیم کال آزادۍ نه مخکې په جیل کې تیر کړی دي د دې پښتون وطن د آزادۍ لپاره. نو دا مشکلات منور څنګه یې سرجی د باچا خان بابا د تعلیمي خدمات باره کې راته څه وایي؟ دا پکې یو غټه خبره ده چې ډیر خلک وایي کنه خلک ناپوهه دي او انډیاني دي خبره نه وایي چې باچا خان یاره څه کړي دي چې لکه نو اجي سی کړي دي هغه یو د غټه خبره ده د تعلیمي خدمات دي. نو دا تقریبا 1.5 سکولونه د جوړ کړو. نو 1.5 سکولونه او بیا په هغه زمانہ کې دا ډیره غټه خبره ده او باغی کې بیا په زرګونو ماشومان سبق وي. بل یو غټ کار په دا کړو کنه چې نن سبا کې تاسو خیالي نه لکه استادان سرکاري سکولونو کې استادان خو ماشومان په پرایویټ سکولونو کې خاص سکولونو کې. نه باچا خان د دې تضاد د ختمولو لپاره داسې کار وکړو چې خپل واړی وي د هغه سکول نه راو باسلو او عدالت چې کوم سکول جوړ کړو کنه سکولونه چې جوړ کړو نه عام خلکو چې پکې پښتنو سبق وي ماشومانو نه هغه ته خپل واړه راوستو چې لکه ویزه اول دا فرق په خپل ختم کم چې زما واړه به الته سبق نه وي دی بم دلته سبق وي. نو 1.5 سکولونه او د پښتنو ماشومانو لږ کوم د علم رڼا ورکول دا هغه یو بل غټ خدماتو. سرجی باچا خان بابا چې کلم یادېږي نو ورسره کانګرس پارټي یادېږي، نو هغه ولې کانګرس پارټي کې او مسلم لیگ ولې نه جوائن کوو؟ ځکه چې مسلم لیگ د مسلمانانو پارټي وه. ډېر خلک دا کوېسچن کوي. د باچا خان خو د آزادۍ نه مخکې چې کوم سیاست وه کانګرس سره او باچا خان د کانګرس ته مرکزي چې کومه کابینه به ورته لکه وو چې کوم کونسل و نو هغې کې وو. نو باچا خان د کانګرس مشرانو کې و. اوس دا یو خبره چې رښتیا د مسلم لیگ ولې نه جوائن کو چې مسلمانانو پارټي وه نه د دې خو یو جواب دار چې د دیوبند مدرسې عالمان هم کانګرس کې وو. نو دا غي نوم د تاسو کول پکار دي چې دا تاسو مسلم لیگ ته ولې نه راتلی. نو د دیوبند مدرسې د عالمانو کې یو عالم یو پیری ته ویلو چې د مسلم لیگ مشران خو هغه خلک ته چاته چې دام په دني چې موږ کې سو فرض دي. نه اصل کې د مسلم لیگ خو په هغه زمانہ کې داسې پارټي و چې دا ټول له هغه کسانو جوړه کړي و چې لندن کې سبق ویلو. نو د مسلمانانو پارټي و خو مشري هغه خلکو سره چې هغه سیکولر او لیبرل وګڼه. نو یو خدا خبره ده خو باچا خان دا ځکه نو جوائن کړي چې باچا خان وی اول دی سره تلو خو چې دی باچا خان نو ایکسپټ کړي نه بیا کانګرس سره تلو او بل د کانګرس هغه لیډران چې هغه باچا خان ته ویل کوم وي او باچا خان له ډیر قدر کو ډیر سپیس په ول ورکو نو بدی وجه باندې باچا خان هغه اوسم ورک او بل هغه ول عزت هم ورکړو ور باچا خان خبره به هم منلې. نو پښتنو ته امدرانه کتل بل دغه د دواړو لار چې کوم نه یو هغه متحدین دوستانه ازادي غوښته او باچا خان هم غوښته. سرجی د پاکستان د آزادۍ نه مخکې د باچا خان بابا په سیاست کې څه کردار او په انتخاباتو کې حصه اخیستې وه که نه؟ دا بالکل چې دغه لکه پولیټیکل لایف څنګه وکنه نو اصل کې باچا خان 1929 کې خدای خدمتګار تحریک چالو کو. نو دا خدای خدمتګار تحریک په اصل کې اول لومبای ځلینا سیاسي نو خو بیا دا وی رستو چې کله د کیسه خوانای کې په پښتنو باندې انګریزانو سټریټ فایر کو بلای په کمړه کړلو بیا دا غینه یو کال پس په 1930 کې په ټاکر مردان کې په پښتنو باندې فایرینګ کړو. نو د دې د داسې واقعیو نه پس د لکه دا فیصله وکړه چې سیاست کې بم ایسا واخلو. نو 1937 کې چې لومبه الیکشن شو او دوی په ایسا واغسته نو پښتونخوا کې د حکومت جوړ شو او ډاکټر خان چې عبدالجبار خان نوم د باچا خان رو نه وزیر اعلی شوی او 1946 کې چې بیا الیکشن شو بیا د یو غټو بیا ډاکټر خان وزیر اعلی شوی. نو د آزادۍ نه مخکې د انتخاباتو کې حصہ اخیستې هم دواړه پیری د پښتونخوا کې ګټلې هم خو باچا خان په خپل عہده نه قبول کړي اداروري وزیر اعلی شوی.
سرجی دا راته وایي چې د پاکستان په ازادۍ باندې باچا خان بابا وي ډېر خپه و، مطلب خوشحاله نو راغی څه رد عمل او څه وجوهاتو؟ دا اصل کې دا کوېسچن لکه داسې دی چې هغه د هندوستان د تقسیم نه خوشحاله نه و. نو هندوستان د تقسیم نه چې خوشحاله نه و نو هغه اخو بل خلک نو خوشاله لکه د ډیو اوسم چې کوم په دې باندې باس وشي نه په پاکستان کې د نوم په د دنیا خلک داسې رجاغي وي چې تقسیم دا کار چې کوم شوی دی نو که چریدا نو شوی نو پاکستان ته هندستان ته بنگلاديش ته ډیره فائدہ و. ډیر خلک داسې وایي کنه. نو باچا خان یو باغی کې و لکه جماعت اسلامي مشر مودودی مو هغه هم تقسیم نه پکار، دیوبند عالمانو هم تقسیم نه پکار، نو باچا خان هم تقسیم نه پکار. نو ډومبه خدا و چې باچا خان د تقسیم خلاف و. خو چې کله پاکستان جوړ شو نو بیا خو هغه یو ویډیو کې موږ ویلو مو چې کله پاکستان جوړ شو نو بیا باچا خان وی چې اوس خو پاکستان جوړ شوی دی، اوس دا زمونږ ملک دی، لکه اوس زه خو د تقسیم خلاف وم، بس اوس چې رس شوي دي نه دا لکه ټیک ته دا شوي دي. بل دا کار وشو چې دا تقسیم هندوستان خو د 3 جون منصوبه چې ونه د هغې مطابق شوی دی. نو په هغې کې 2 آپشنز وو چې تاسو سره 2 آپشنز دي چې تاسو انډیا سره کېږئ که پاکستان سره. نو باچا خان په 22 جون باندې په بنو کې وایي د پښتنو مشرانو یو جرګه وکړه. نو په هغې جرګه کې دا فیصله وشوه چې پښتونخوا ته پښتنو ته درېم آپشن هم ورکړي چې تاسو انډیا سره کېږئ، پاکستان سره او که نه افغانستان سره. نو که افغانستان په کینو لکه باچا خان وی ګوره موږ انډیا سره نه لګو هغې قومونو سره، موږ پنجابیانو سندیانو بلوچ او کشمیریانو سره هم نه لګو، موږ خو که لګو نو افغانستان کې پښتنو سره لګو. ډېر خلک وایي چې باچا خان چې دا خبره کوله نه دا خو لکه ټیک ځکه نه معلومیږي چې افغانستان لکه وي هغه یو خراب ملک دی او لکه ترقي یافته نه دی او داسې پکې نه په هغه زمانه کې دا خلکو ته پته نشته چې هغه زمانه کې ګورې هغه آزاد ملک و او ډېر ترقي یافته ملک و. نو باچا خان وی چې موږ دوی سره لګو نو موږ دوی سره پکار یو. سرجی پاکستان او صحیح آزاد شو او دا کوېسچن هم تاسو کلیر کړه که نه چې پاکستان خلاف نو باچا خان تقسیم خلاف و، نو رای نه پس بیا د هغه سیاست کې څه کردار و د ازادۍ نه پس؟ اول په کراچۍ کې وایي باچا خان او د سند یو لیډر و جی ایم سید او بلوچ یو لیډر و، دوی یو ځای شو یو پارټي جوړه کړه پیپلز پارټي، دا اوسنۍ پاکستان پیپل پارټي نه بله یو پیپلز پارټي په نوم یې پارټي جوړه کړه. پارټي چې جوړه کړه نو بس پته نشته د پاکستان د هغه دور هغې حکومت ته خوښه نه شوه. نو هغه یې څه وخت پس باچا خان گرفتار کو او جی ایم سید گرفتار کو. نو بس هغه پارټي جوړېدو سره په هغې باندې بین ولګو هغه ختمه شوه. اوس په 15 جون 1948 باندې باچا خان په ډومبي ځل گرفتار شوی. نو په 15 جون 1948 باندې لکه د پاکستان د ازادۍ لا یو کال هم نه شوی او بیا دې تقریبا 6 کاله په جیل کې پروت و. نو دا موږ اوس وایو که نه چې د ازادۍ نه مخکې 6 پیرې ته گرفتار شو، نو دا سوره لکه یو عجیبه خبره ده چې د ازادۍ نه پس 12 پیرې ته گرفتار شو او د ازادۍ نه مخکې 14 کاله په جیل کې تیر کړو او د ازادۍ نه بعد د هغې لکه 24-25 سال په جیل کې تیر کړو. دا چې ټوټل را یو ځای کې چې کوم خلک وایي چې باچا خان څه کړي وو د پښتنو لپاره او د پښتنو حقوقو لپاره، نو چې ټوټل را یو ځای کې 39-40 سال جوړیږي. نو 40 کاله یې په جیل کې تیر کړي وو د دې قوم لپاره د پښتنو حقوقو لپاره. هغه اوس پرسنل انټرست نه و که نه. نو دغه پکې چې د ازادۍ نه پس د هغه سیاست چې کوم دی نه هغه د هغې جیل د وجې نه ختم شو. بس هغه په اکټیو په سیاست کې ځکه پاتې نشه چې هغه په جیل کې ډېر زیات او بار به لګو. نو په دې وجه باندې د هغه سیاست ورو د هغه زوی ته بیا ولی خان ته پاتې شو او بیا د ازادۍ نه پس د هغه سیاست ولی خان په مخ کې بوتو. سرجی د پښتونستان نه مسله څه وه او د باچا خان بابا پای کې څه کردار و او دا د پښتنو لپاره پایدمن خبره وکه نه وه؟ دا د عمر پر اخیری حصه کې د باچا خان نه بیا یو پیرې ته انټرویو چا اخیسته که نه، د هغې انټرویو کې دا هغه ویلي و چې دا د پښتونستان نه مسله چې وه نو پښتونستان مسله دا وه چې دا د تقریبا د افغانستان نه راوچته شوه او هغه وی چې پښتونخوا چې کومه ده د ډیورنډ لاین نه اپله چې د پښتنو کومه علاقه ده دا ټوله زموږ ده، نه افغانستان او ټول د پښتنو علاقه به را یو ځای کړو، دې نه به پښتونستان جوړ کړو. نو باچا خان دا په خپله په هغې انټرویو کې ویلي و او هغه انټرویو اوس هم په یوټیوب باندې شته چې هغه وی چې اصل کې دا پښتونستان دا مسله دا مونږه د هغه د ازادۍ نه مخکې 22 جون باندې خو دا خبره کړې وه، خو د ازادۍ نه پس چې کله پاکستان جوړ شو بیا ما دا خبره پرېښودې وه، خو دا ما پسې دواړو طرفونه چې کوم دی نو یوز کړې شوه. افغانستان کې نیشنلسټ کومونه هغې ما پسې دا خبره وتړله او د هغې مونږ ته فایدې په ځای نقصان وشو. څه نقصان وشو چې په پاکستان کې اسټبلیشمنټ وي چې دی خو زموږ نه جدایي غواړي او افغانستان سره شاملېدل غواړي، نو اسټبلیشمنټ په مونږ باندې د هغې د وجې نه د غدار هغه لیبل ولګو. نو د دې نه خو مونږ ته او پښتنو ته په لکه هغه فایدې په ځای الټه نقصان وشو. ډیره مننه سر، دا ټاپک په دلته ختم کو. ان شاء الله نوې ویډیو سره به ډیر زر ملاویږو. اجازت راکړئ. الله حافظ.